آیا تاسو کله سوچ کړی دی چې څومره هڅه او زحمت سره چې تاسو په دفتر کې کار کوئ، که همداسې هڅه او زحمت سره بل څوک ستاسو کار ترسره کړي، هغه هم له تاسو څخه په کم معاش سره، نو ستاسې شرکت به تاسو وساتي او کنه؟ او که ستاسو پر ځای انسان نه وي بلکې یو کمپیوټر وي، داسې کمپیوټر چې نه بې ځایه غوښتنې لري، نه احساسات لري، نه ستړی کیږي او نه هم رخصتي اخلي، نو یقینا زموږ خلک به اوس له دې څخه ویریږي. دا کومه خیالي خبره نه ده بلکې همدا وخت را رسیدلی دی او دا خبره د جیفری هینټون ده، هغه څوک چې د ای آی د پلار لقب هم ګټلی دی. نو راځئ چې نن ورځ په دې موضوع وغږیږو چې څنګه به ای آی د انسانانو د وظیفو خنډ وګرځي. مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په تیرو څو کلونو کې بې له شکه په عامو رسنیو کې ډیر شهرت موندلی دی، خو د دې اصل نظر څو لسیزې پخوانی دی. تر ټولو لومړی هغه ساینسپوه د داسې ماشین د جوړولو فکر وکړ چې د انسانانو په څیر سوچ وکړي، خو ستونزه دا وه چې څنګه به ثابته شي چې ماشین رښتیا هم د انسان په څیر سوچ کول پیل کړي. د ریاضي او کمپیوټر ساینسپوه ایلن ټرنینګ په دې برخه کې په 1950 کې د ټرنینګ ټیسټ وړاندیز وکړ. د نوموړي موخه دا وه چې که یو انسان او کمپیوټر ځوابونه ورکړي او دریم انسان ونه شي کولی چې توپیر سره وکړي، نو مطلب دا دی چې د ټرنینګ ټیسټ ماشین بریالی کړي. له همغه وخته د دې مصنوعي ځیرکتیا پر کار بوخت پاتې شول، خو څو لسیزې تېرې شوې ټرنینګ ټیسټ هم نه و بریالی شوی. بېله لومړی ځل یو چیټ بوټ داسې ټیسټ بریالی کړ. دا ټیسټ په لندن کې د 13 قاضیانو په مخ کې ترسره شو چې یو چیټ پلیټ فارم کې یې د 14 کلن اوکرایني هلک په څیر ښکاره کړ. د ډیرو پوښتنو وروسته د قاضیانو څخه 20 کسانو داسې وویل چې رښتیا هم دا یو انسان دی. حال دا چې په حقیقت کې هغه د یوجن ګوسټمین په نوم یو ای آی چیټ بوټ و چې پکې ای آی ډیر بې باکه کارونه کول، لکه چیټ لوبي کول یا طبي ستونزې حل کول. خو په تیرو څو کلونو کې په ځانګړي ډول د ډیپ لرنینګ او نیورل نیټورکونو د پرمختګ وروسته ای آی په داسې تیز رفتار روان شو چې هیڅ یې تمه نه لرله. او د دې تیز پرمختګ په منځ کې یو مهم نوم د جیفری هینټون دی، هغه څوک چې د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پلار بلل کیږي. همدغه سړی دی چې 10 کاله یې په ګوګل کې د ای آی پر کار بوخت پاتې شو، خو کله چې دې ته ورسید چې دا ټکنالوژي ښایي له انسانانو ډیره زیرکه شي، نو هغه د ګوګل په څیر لوی شرکت پرېښود څو په آزاده توګه نړۍ د دې خطر په اړه خبره کړي. هغه کارونه چې ننني ماډرن ای آی ماډلونو ته د بنسټ حیثیت لري، یو ځانګړی الګوریتم، نیورل نیټورکونه او ډیپ لرنینګ دي. هینټون د غنو مشهورو ای آی انسټیټیوټونو مدیر پاتې شوی چې په هغو کې د میټا د ای آی مشر ساینسپوه ین لیکون او یوشوا بینګیو هم شامل دي. دغه دریو په ګډه په 2008 کې د ټرنینګ ایوارډ هم ګټلی او همدا وجه ده چې هینټون ته د ډیپ لرنینګ پلار لقب ورکړل شوی دی. جیفری هینټون ښکاره وایي چې په ځیرکتیا کې انسان اوس 2م نمبر ته تللی دی، ځکه لومړی نمبر د ای آی په واک کې راغلی دی. د هینټون په وینا دا ای آی چې اوس مهال د انسانانو کارونه اسانه کوي، ډیر ژر به بشپړ مسلکونه هم له منځه یوسي. هینټن په یوه مرکه کې د هغو دندو لیست یاد کړی چې ای آی به یې په اسانۍ سره تر خپل واک لاندې ونه نیسي. راځئ لومړی پوه شو چې د ای آی پلار په وینا د مصنوعي ځیرکتیا لومړی نښه به په کومو مسلکونو راښکاره شي. په لومړي نمبر کې کسټمر سپورټ ایجنټ دی. د هینټن په وینا د ای آی تر ټولو لومړی ښکار به د مراجعینو د ملاتړ کارکوونکي شي. آیا تاسو پوهیږئ چې د موبایل اپریټرانو او د بانکونو ډیری کال سنټر کارکوونکي همدا اوس د ای آی له لوري ځای پر ځای شوي او ډیر ژر به کال سنټر ایجنټان د تاریخ برخه شي. څو کاله مخکې داسې ګڼل کېده چې د عدالت او قانوني چارو په برخه کې د ای آی ننوتل اسان نه وي، خو اوس د قانوني مرستیالانو او جونیئر وکیلانو مسلک له ګواښ سره مخ شوی دی. جیفری هینټن وایي چې اوس ای آی قانوني قراردادونه لیکلی هم شي او عملي کولی هم شي او د قانوني څیړنې کارونه 10 ځله په ډیرې تیزۍ سره سرته رسولی شي. نن ورځ ای آی او د جی پی ټي 4 په څیر وسایل د نړیوالو قانوني شرکتونو لخوا کارول کیږي. هلته چې یو جونیئر وکیل ته د قاضي د تاریخ راټولولو لپاره 3 ورځې وخت لګیده، ای آی همدا کار په 10 ثانیو کې ترسره کوي، هغه هم له ټولو خوالو او پخوانیو پریکړو سره. خبره یوازې د وخت سپما نه ده، بلکې ای آی ډیر دقیق بېطرفه دی او د هر ډول قانوني ډیټابیس ته لاسرسی لري. همدا وجه ده چې خلک د فارمونو او ایرلاینونو د
د کارکونکو په ګمارلو کې زړه نازړه دي. تر اوسه پورې لیکل تل یو هلاک کار ګڼل کېده، خو اوس د ای آی خلاقیت په وړاندې هر څه ماتې خوړلې ښکاري. لیکوالان، کاپي ایډیټران، د کانټینټ مین جوړونکي او بلاګرانو مسلکونه ټول د ای آی ښکار شوي دي. حتی دا چې ای آی خپله د ګوګل پر محصولاتو هم ډیر اغیزه کړې ده. blogspot.com چې د ګوګل یو مشهور بلاګینګ پلیټ فارم وو، پکې بلاګرانو مقالې خپرولې، خو په تیرو څو کلونو کې د دې ویبپاڼې ټریفیک په څرګند ډول کم شوی دی. د دوی په خبره اوس دایمي انجینران نوي لیکوالان دي، یعنی هغه کسان چې ای آی ته سم پرامپټ ورکوي، پاتې ټول کار ای آی ترسره کوي. فریلانس کانټینټ ایډیټران چې پخوای آزاد کار کاوه، د هغوی راتلونکی ډیر په خطر کې دی. هینټن یو بل ویرونکي خبره دا وکړه چې نویو فارغ شویو ځوانانو ته دندې نه ترلاسه کیږي. دا ځکه نه چې هغوی وړتیا نه لري، بلکې ځکه چې ای آی همغه کارونه ترسره کوي، هغه رولونه چې پخوا د نوو کسانو لپاره ساتل کېدل، لکه د معلوماتو داخله، د مراجعینو جلبول، د ایمیل جوابول یا د اسنادو تاییدول، اوس ټول د ای آی له لوري پرمخ وړل کیږي. دا یو خاموش کړکېچ دی چې ښکاره حل یې نشته. پوښتل اسانه دي، خو جواب ترلاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن دي. بل د سافټویر جوړونکو مسلک دی. یو وخت دا مسلک د راتلونکي لپاره خوندي ګڼل کېده، خو نن ای آی خپل سافټویر جوړوي. پایله دا ده چې ای آی او د ګیټ هوب کوپلیټ په څیر وسایل اوس لا هم پراختیا کوونکي ځای پر ځای کوي. یو عادي کس چې هیڅ تجربه په کوډینګ کې نه لري، یوازې په یو پرامپټ د یوې ویبپاڼې جوړولو امر کولی شي. هینټن د خپلې وریندارې یادونه وکړه چې هغې به په روغتیایي برخه کې د شکایت لیکونه لیکل. هغې به شکایت ولوله او په 25 دقیقو کې به جواب تیاروه، خو اوس هغه لیک په ای آی وسیله کې سکین کوي او په 15 دقیقو کې ورته بشپړ جواب ورکوي. هغه کار چې پخوا به 15 کسانو ترسره کوو، اوس یو کس او ای آی په ګډه سرته رسوي. بل مسلک د ډاکټرانو دی. که څه هم د ډاکټرانو کار تر اوسه ځای پر ځای شوی نه دی، خو ویل کېږي چې ای آی ډاکټران 15 برابره ډیر اغیزمن کړي دي. یعنی یو ډاکټر چې پخوا به 10 ناروغان معاینه کول، اوس د ای آی مرسته کوونکي سره 50 ناروغان ته رسیدنه کولی شي. دا مطلب نه لري چې ډاکټران به له دندو ګوښه شي، خو د ګمارنې کچه به ډیر ژر راټیټه شي. په ځانګړي ډول د نویو ډاکټرانو او د تشخیص متخصصانو لپاره خطر ورځ تر بلې زیاتیږي. هغو خلکو ته چې فکر کوي انسانان او ای آی که په ګډه کار وکړي نو دندې به خوندي پاتې شي، یو خبرداری ورکوي. دا یوازې یو انتقالي پړاو دی. اوس یو انسان او یو ای آی په ګډه کار کوي، خو سبا به ای آی دا کار یوازې سرته رسوي او بیا به د انسان اړتیا پاتې نشي. نو په دې حالت کې باید څه وشي؟ ستاسو پر وړاندې به دوه لارې پرتې وي. یا همداسې انتظار وباسئ څو شرکت دې له دندې وباسي، او یا له همدا اوسه ځان چمتو کړئ. څوکۍ بدله کړه، داسې مهارتونه زده کړه چې ای آی په اسانۍ سره تر خپل واک لاندې نشي راوستلی. مثال په یو مرکه کې چې له هینټن څخه پوښتنه وشوه د ای آی په دور کې خلکو ته څه کیریر مشوره ورکوي، هغه بېله ځنډه ویل پایپ جوړونه. دا خبره عجیبه ښکاري چې د ای آی پلار داسې مشوره ورکوي، خو هغه پوهیږي چې د ای آی کمزوري څه دي. د نوموړي په وینا هره هغه ساحه چې پکې د انساني لاس کار اړین وي، هلته ای آی په اسانۍ ځای نشي نیولی. لکه پایپ جوړونکي، برېښناوال، ساختماني کارګر، میخانیکان، تخنیکان، ویلډران، لرګیکاران، د امنیت ساتونکي او درملنه کوونکي. دا ټولې دندې په هغو برخو کې دي چې انساني شتون او عملی کار ته اړتیا لري. ای آی یوازې یو سافټویر دی، خو فزیکي کارونه چې پکې واقعي وسایل او لاسونه پکار وي، هلته نه ای آی او نه روبوټ په اسانۍ سره کار کولی شي. د دې ویډیو موخه ویرول نه دی، بلکې بیدارول دي. دا احساس ورکول دي چې راتلونکی وخت په خاموشۍ سره یو په بل پسې خلک له کاره غورځوي. که ته فکر کوي چې پر تا به دا وخت را نشي، نو یو ځل خپله دنده ای آی ته وسپاره او وګوره. که پایله یې ښه راوځي نو پوه شه چې اوس د پرمختګ وخت را رسېدلی دی. زموږ ویډیو تر دې ځایه هیله ده چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلي وي. د نورو اړوندو معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل او د فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.